بسم الله الرحمن الرحیم. من نن یوه لوبه نیولې ده چې په دې کې پنشمنټ هم شته او جایزې هم شته. د هر رقم جایزې پکې شته. دا بوتل به داسې تاوو، دا سور سر چې هر خواته لاړ هغه جایزه به هغې ته ورکول کېږي، که هغه جزا وي او که هر څه شی. او دا پرچو کې غوږ نیول دي، دا چې چاته راغله خپل بل نوبته پورې. او دا جزا سینه کشي ده 10 دفعې، او دا جزا یې د ناسته ولاړه ده 20 دفعې. ښه اوس راځو خپلې لوبې ته. موږ سره دا کسان دي: ریحان خان ده، عدنان ده، لقمان ده، شهزاد ده، جانشیر ده، ابوبکر ده، طارق ده، رضوان ده. ښه ریحان خان به اوس لوبه شروع کړي او دا بوتل به داسې تاووي چې نور خپل قسمت به خپله وازموي. نو ریحانه ګورو چې ریحان ته څه شی راوتي. اوس دې ته پنشمنټ جزا ورته راوتې ده. دا به 20 دفعې ناسته ولاړه کوي. ریحان خان اوس خپلې جزا ته په غوسه ده. ریحان به اوس 20 دفعې جګېږي او کیني به 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بس. ریحان باندې هم خولې راماتې دي، ډېر یې ستړی کړم. بېرته لوبې ته اوس د عدنان نوبت ده. عدنان به اوس خپل قسمت په خپله وازموي. عدنانه بوتل ته وکړه. ښه اوس ګورو چې عدنان ته څه شی راوتي. دا خالي ده، دا جایزه ریحان ته وتې ده. اوس دې پسې ګورو د لقمان نوبت ده چې لقمان څه کوي. لقمانه او اوس ګورو چې څه راوتي لقمان ته. اوس د شهزاد نوبت ده. شهزاد به دا بوتل ته وکړي. شهزاده خالي راووته. اوس د جانشیر نوبت ده. جانشیره دا بوتل ته وکړه. او پیاز ورته راووته. دې ته خو پیاز راووتې، دا به دا پیاز خوري. صحیح ده، دا پیاز به ټول خوري. ښه خوره. یو چک کړی، اوس به 2 چکه نور کوي چې 3 شي. جانشیره او ډېره خفګاني صحنه ده. جانشیره خفګاني صحنه ده. جایزه دې ډېره خرابه جایزه ده. با 3 چکه پوره شول. جاړي جانشیر بیخي ژړا ته نږدې کړې ده او رضوان ورپسې ډېر خاندي. رضوانه جانشیر باندې خو ډېر خفګاني صحنه تېره شوه. اوس راځو ابوبکر ته. ابوبکر به دا بوتل ته وکړي. ابوبکر دا بوتل ته وکړه. ابوبکر اوس به ته به 3 چکونه کې. صحیح ده، غټ غټ چکونه به کې وکړه. اوه ابوبکر ډېر خفه ده. د نورو پسې ډېر خاندي. ابوبکر ډېر خفه ده. ابوبکر تکړه شه. چک وکړه، چک 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 چکونه کوه. 3 چکونه پوره کړه. واه 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 جی واه جی.
No, 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 no. No, no, no. ابوبکر نوبت خو خلاص شو ابوبکر خو خېټې انډې وخوړې اوس د طارق نوبت ده طارق به دا بوتل تاو که طارق سم یې تاو که سم خالی ده خالی رضوان نوبت ده رضوان ته څه شی روزي خوشحاله یې تاو که بوتل تاو که مرچک غټ چک رضوانه غټ چک دې نه وکړه No, 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 no. او څونه ترخ کړی ده اوبه نشته اوبه دی تا جزا ده جایزې ختمې شوې څه پاتې دي اوس دویم راوند شروع کوو د ریحان نه ریحانه بیا دا بوتل تاو که سات دی جایزه ریحان ته اوس د عدنان نوبت ده عدنانه عدنان ته خو تش راووته اوس د لقمان نوبت د لقمانه لقمان ته ښه جایزه راووته لقمانه خوشحاله یې شهزاد ډېر خفه دي تاسو خفه یئ شفا یې درنه واخېسته وهې لقمان څومره خوشحاله ده لقمان ټوله وڅښه که نه بس ته یې ساتي اوس د شهزاد نوبت ته راځو شهزاده دا بوتل تاو که سمې تاو که سمې تاو که سمې دغه شی خالي راووته شهزاد خفه شوې دې کې اوس تاسو خپل قسمت ده چې شی راووتل هغه به تاسو یې وڅښه جانشیره دا بوتل تاو که دا اوس لږې جایزې پاتې جانشیر ته چې نچوړ راووته جانشیره خوشحاله یې ډېر خوشحاله یې تاسو خفه یې ابوبکره چې نچوړ درنه لاړ ده جانشیر اوس چې نچوړ په مزه مزه جانشیر څونه خوشحاله ده اوس د ابوبکر نوبت د ابوبکر دا بوتل تاو که سم یې تاو که سم هې ابوبکر ته پاپړ راووته ابوبکر ډېر خوشحاله یې تاسو خفه یې طارقه خفه یې ابوبکر هم دا پاپړ دی دا جایزه وه اوس د طارق نوبت د طارقه دا بوتل تاو که طارق ته پټکانې راووته طارقه خوشحاله یې ته به دونه نه یې خوشحاله نه یې خوشحاله پټکانې باندې مستیګانې کوي طارقه اوس دوه جزاګانې دي او یو دانه ښایسته بسکوټ ده ته اوس بوتل تاو که قسمت دې خپل ده رضوانه رضوانه دا اوس مابین کې ده اوس ناخوا در نږدې خو ته به دا تاوې بیا دویم چانس دی دا صحیح ده تاو که بوتل بیا تاو که دویم چانس هم ده بسکټ درته راووته بسکټ رضوانه دویم چانس کې د قسمت ښه اوس بسکټ ته بیخي نږدې ده خوشحاله شوې اوس ډېر خوشحاله شوې تا به هم دا دعا کوله چې بسکټ راته راوځي زه هم دا د جایزه صحیح ده ښه جایزه درته راووته صحیح ده رضوان اوس خپله ګټه خوري رضوانه خوشحاله یې ډېر خوشحاله یې ډېر خوشحاله لیدونکو دوه جزاګانې پاتې دي یو سینه کشي ده او بل غوږ نیول دي اوس دا یې دی په قسمت کې نه وي نو ډېره هڅه یې وکړه اوس لیدونکو دا د دی په قسمت کې نه وي دویمه به دې نه جالبه لوبه وي او د موږ سره پاتې شي دویم پارټ جالبه لوبه وګورئ ښه اوس د بیا ویډیو لیدلو لپاره خدای په امان